دغه ویډیو ګورو او له ویډیو وروسته یو څو خبرې لرم. افغانی؟ بله. مملکت خودتون کار نیست؟ اینجا چه گویی میخورید؟ نیه کار. الان بزنم چیریت کنم؟ پسه چی بزنید؟ خود چیش الان بزنمت؟ الان بزنم چیریت کنم؟ ښه، دا یو بېوزله افغان مهاجر دی په ایران کې او یو ایرانی ودرۍ او تاسو ګورئ چې د غزوان څه کوي. دی په کوم شرکت کې کوم مینیجر نه دی، کوم ایچ آر اسسټنټ نه دی، بس په سړک باندې ډېر په یو بد حالت کې یو داسې یو څه کوي چې هغه خپل کور ته روزي او رزق وګټي. او دغه ایرانی ودرۍ وایي دلته څه کوي؟ وایي کار کوم. وایي ولې خپل وطن کې کار نه لري؟ وایي نه. وایي اوس دې ووهم او کنځلې ورته وکړي او سپېړه یې ووهي، بیا دا وتښتي. نو زه دغه پوښتنه له خپلو افغانانو نه کومه، له خپلو مشرانو نه کومه چې په کوم حق باندې زه د 500,000 کالو د تاریخ خبره وکړم، په کوم حق باندې زه د امریکا او د روسیې د ماتولو خبره وکړم، کله چې زما د ځوان دغه حیثیت یې په ګاونډي هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې، نو زه به په کوم جرأت غږېږم؟ او دغه جرأت، دا عزت، دا وقار بل هیڅ چا زموږ نه دی اخیستی. زموږ مشرانو زموږ نه اخیستی. په افغانستان کې چې چا د جهاد په نامه باندې خپله سینه ټکولې ده، ټول دغه ملامت دي. د همدوی کورنۍ تاسو په دې غربي نړۍ کې ګورئ دا ډول ژوند کوي چې حیران ورته پاتې سي. خو زما یو افغان ځوان په ایران کې دا ډول تحقیر کېږي، دا ډول بې عزته کېږي. زه خپلو افغانانو باندې غږ کوم چې د دغو خلکو لاس واخلئ. دا اوس چې څوک حاکمان دي دوی وګوره، د ورځې یو یا 2 تنه افغانان دي حتما په ایران کې په دار باندې زړوي درته. والله په بالله که درته دروغ وایم، خو د پوښتنې مو څوک نشته دي. دا مسؤلیت د یو سټیټ او د یو دولتي چې د خپلو د اتباعو پوښتنه د نړۍ په هر ګوټ کې وکړي. ستا پوښتنه څوک په افغانستان کې نشي کولی، نو د دې طالبانو، نو دا طالب به د تا پوښتنه په نور نړۍ کې څنګه وکړي؟ الله مو مرسته.